په افغانستان کې د جمهوریت نظام له ړنګېدو وروسته طالبانو د هغو افغانانو پر وړاندې ځپونکي اقدامات پیل کړل چې د بیان ازادۍ، بشري حقونو او رسنیزو فعالیتونو په برخه کې فعال وو. په خبریالانو او د رسنیو پر کارکوونکو فشار، ګواښونه او تعقیب دومره زیات شول چې د سلګونو نورو کسانو ترڅنګ ظاهر څراغ هم اړ شو چې پاکستان ته کډوال شي. تر شاوخوا د نیمو کلونو وروسته ظاهر څراغ په دې ورځ د معمول په څیر د سپورټ لپاره جیم ته تللی و. معلومه نه وه چې له کوم ځایه څارل شوي وو، خو پاکستاني پولیسو له جیم څخه تر وتلو وروسته له یو بل ملګري سره یو ځای ونیوه. څراغ چې د جمهوریت دولت پر مهال په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه لوبېدلی و، عرض وکړ چې له کور څخه د پاسپورت او اسنادو د راخیستو ترڅنګ خپلې جامې بدلې کړي، خو پاکستاني پولیسو فرصت ورنه کړ او په موټر کې یې له ځان سره پورته کړ. د 2015 کال د اګست 8 نیټه وه چې زه له جیم څخه راووتم، له کلب څخه. څنګه چې کلب څخه راووتم داسې یو 200 متره زه هم زما یو بل ملګری هم راسره و، په پښو روان 2-2.5 متره په اندازې چې ګورو د پولیسو 2 ډاکسنې موټر زموږ مخې ته ودرېدلې او د دې اجازه یې ماته رانه کړله چې هغه خپل پاسپورټونه او قانوني اسناد دوی ته وښیو. دا نو داسې وخت و چې تمدیدي ویزې بندې وي، خو قانوني پروسه یې چې تمدیدي ویزو لپاره کوم اپلای کېدله، ټرکینګ آی ډي و، هغه ما لرله. دا هر څه په موبایل کې ورته وښودل، خو ما ورته ویل مالکه تاسې ماته اجازه راکړئ، زما نږدې کور دی، زه په پاسپورټ هر څه تاسو ته ښیم. وایي نه دا هېڅ هم نه چلېږي، وایي خېجه موټر ته خېجه، بیا په تاڼې کې کیسه کوو. ظاهر څراغ په ورزشي جامو کې له تاڼې تر حاجي کمپ پورې چې افغان کډوال پکې افغانستان ته تر ډیپورټ وړاندې ساتل کېږي ورسول شو. که څه هم پولیس نیول شویو کډوالو ته د ټلیفون کارولو او ویډیو اخیستو اجازه نه ورکوي، خو د حاجي کمپ بلاک ته د ننوتو په دروازه کې پر ستر بورډ د زندانیانو لپاره د خوړو جدول کې د غوښې او هګیو په ګډون د 3 وخته ډوډۍ منظم مهالویش لیکل شوی، خو رښتیا بل څه دي. د څنګه دغه ځای ته نه ایستلو، په دغه ځای کې یوه تابلو داسې راځوړنده وه په دې ځای کې د کډوالو لپاره، یعنې هغې کیسې ته وروسته راځم چې څه وو، خو دلته دوی د کډوالو لپاره یعنې داسې یو څه ظاهرا ښودلي وو چې موږ ته د کډوالو لپاره دلته ځای، خواړه، دا نمینو دا شیان پکې ځای پر ځای کړي وو. خو ننوتو، د شپې موږ ته ډوډۍ راوړه، ډېره خرابه ډوډۍ، ډېره داسې ډوډۍ چې زه فکر نه کوم چې هغه د حیوان لپاره هم، د څاروي لپاره هم د خوړلو اوسي. دا یې راوړله یخې ډوډۍ سره، او ما چې هغه مینیو مې ذهن ته راغله، ما دلته خو د دغه مینیو کومه تابلو چې دوی په د بیرون په هغه کې لګولې ده، په انګړ کې لګولې ده، زه نه پوهېږم چې دا د کوم نهاد کوم بنسټ لخوا دوی ته د دغو شیانو پیسې ورکول کېږي، خو دا یو ظاهرا هغه کار دی. دغه ډوډۍ ما ونه خوړلی شوه، ځکه زه د معدې زخم لرم او ځکه د عزم او د خوړلو توان مې نه لرلو. په حاجي کمپ کې د ظاهر څراغ 4مه شپه سبا شوه. پولیس د خونې دروازه خلاصه کړه. څراغ چې لا یې هم د پیسو په وسیله له دې زندانه د وتلو هیله لرله، بېګانۍ خبره ور یاده کړه، خو د پولیسو چلن بدل شوی و. یوازې د پولیسو نه بلکې د څراغ وکیل هم د هغه له دفاع په شا شوی و. 4مه ورځ چې راغله، دغه کس چې ما ته ویلي و دا ما په دهلیز کې ودرو، د نه ما غوښتنه دا وکړه چې تاسو ما ته ویلي چې زه خوشي کېږم، خو زما نن دغه دی 4مه شپه دلته را روانه ده او زه ولې نه خوشي کېږم. د دغه کس وضعیت د تېرې ورځې په پرتله له ما سره بدل شوی. لنډه دا چې زه یو څه احساساتي شوم او د زندان له ساتونکو سره یو څه تیز لاړم. ما دلته ډېر سخت د دوی لخوا ډېر سخت ووهل شوم، سخت وټکول شوم، او دوی چې زما لپاره کوم وکیل ټاکلی و، دغه وکیل هم زما له ملاتړ څخه ډډه وکړه. د دې چارې لامل هم په زړه پورې و.
د پولیسو د هغې ډلې ځواکمنتیا وه چې د دغه افغان خبریال له ازادېدو سره یې مخالفت کاوه. دغه وضعیت څراغ له حاجي څخه له ازادېدو ناهیلی کړ. شاوخوا یوه اونۍ وروسته څراغ د ورزش په جامو کې په هغه موټر کې سپور شو چې افغانستان ته د ډیپورټ لپاره چمتو شوی و. د کډوالو په منځ کې تر نورو جلا ښکارېده. د څراغ کوچنی زوی او میرمن په پاکستان کې بې کسه پاتې شول. لنډه دا چې دوی دوه ډلې وي. یوې ډلې غوښتل چې زه باید افغانستان ته ډیپورټ شم، یوې ډلې ویل چې نه زه باید پاتې شم او آزاد شم. هغه ډله چې غوښتل زه افغانستان ته ډیپورټ شم هغه کمزورې وه. البته ډیپورټ شم هغه قوي ډله وه. دغه کومې ډلې چې غوښتل چې زه باید ډیپورټ نشم دا یو څه کمزورې وه. تورخم ته تر رسیدو وروسته د نورو کډوالو په څیر د ظاهر څراغ پر لاس هم ټاپه ووهل شوه او له دروازې د افغانستان خواته ډیپورټ شو. خو موضوع دومره ساده نه وه. څراغ یو ځل بیا هغې تیارې ته لاړ چې په توره تیاره ترې له ویرې تښتېدلی و. د نورو کډوالو سره یو ځای په موټر کې په دا ډول چې حتی ماته د دې اجازه رانه کړل شوه چې زه دغه د جیم په لنډ برزو لنډ بنین کې یعنې همدغو جامو سره همدغه د جیم بایک سره ټول د سپورټ وسایل راسره دې موټر کې پورته کړو. بس له نورو کډوالو سره یعنې دا وضعیت متفاوت ځکه و چې دوی له ما سره چلند ډېر بد و نسبتا د نورو کډوالو په هغه باندې. ګرچې افغان کډوالو ټولو سره دوی سم وضعیت نه کوي، خو له ما سره ځکه هغه شو چې یو څه دوی باندې فشارونه او بیا د دوی د پیسو په مقابل کې دوی خپل منځ کې سره جوړ نه راتلل. او کیسه په دې ځای کې تمامه نه شوه. که پاکستاني پولیسو په حاجي کې د څراغ د خوشي کولو په بدل کې په پیسو سره جوړ رانغلل، خو د بیرته راتګ لپاره یې دام ایښودل شوی و. څراغ د پیسو په یوه ستره معامله بیرته پاکستان ته واوښت. تورخم کې زه پورې غاړې ته واوښتلم او هلته د ملا صاحبانو زه چې په دې جامو کې ولیدلم وایي چې ته اروپا نه راغلی؟ ما ویل نه زه اروپا نه یم راغلی، دغسې ورزش نه جیم نه راوتلم. ملا راته وخندل وایي چې جیم څه ته وایي؟ ما ویل ورزش نه وایي خاص سپورټمین یم. ما ویل اوس سپورټمین یم. وایي چې ځه دې ځای نه چې زه څنګه ووتلم راساً ما ته ویل شي و دوستانو لارښوونه دا وه چې ته به مستقیم ځې د یونیسار دفتر ته به پناه وړې. نو زه راساً لاړم د یونیسار دفتر ته ما پناه وړه. د یونیسار دفتر کې د لنډ وخت لپاره وم. هغوی په دې باندې یوناما سره ځینو نورو بنسټونو سره په دې باندې هوکړه وشوه چې ما به یو خوندي ځای ته انتقالوي. خو په دې ځای کې ما نه د طالبانو استخباراتو عکسونه اخیستي وو او دوی دغه د یونیسار د دفتر شاوخوا ګرځېدل. دوی همدلته وو، خو دا چې دا یو سیف ځای و. نو له دغه ځای نه زه دوی ما ته هغه یونیسار کارکوونکو جامې راکړلې. جامې هم زما په تن کې ډېرې غټې وې. هغه جامې مې واغوستلې راساً په یو سپین موټر و بکسه په دغه موټر کې کېنولم. وایي چې موږ تا خوندي خونې ته یو خوندي ځای ته انتقالوو. دا دلته یوناما سره او ځینو بنسټونو سره او د ځینو زما دوستانو سره زما له کورنۍ سره دلته دا تفاهم وشو چې دی به موږ دلته هغه کوو لېږدوو. خو داسې شاوخوا 1.5 کیلومتر 2 کیلومتره مو چې څنګه مزل وکړ د دغو خلکو ایډیا بدله شوه. ما ته راته ویل چې زموږ دفتر ته په لویه کچه دا سپارښتنه نه ده شوې چې موږ تا باید هلته ولېږدوو. موږ مجبور یو تا یو هوټل ته یوسو. ما ویل هوټل ته خو زه خپله هم تللی شم، یعنې څه زه خو په دې ځای کې هغلته ستاسو په دفتر کې وای فای وه، زما له خلکو سره دوستانو سره اړیکې کېدې، زه خو دلته زه اوس څه وکړم؟ وایي چې موږ ته وړو. خو راساً زه یې ویوړلم په یو هوټل و د ننګرهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ ته مخامخ. په دغه هوټل کې هم بیا ځینو دوستان خپل خپلوان راورسېدل. هغې ځای زه ولېږدولم. په افغانستان کې له شاوخوا 4 ورځو وروسته زه بېرته پاکستان خاورو ته راغلم.
ظاهر څراغ کلونه له یو عالم کړاوونو وروسته نه یوازې د یوې نامعلومې مودې لپاره فرانسې ته راغی، بلکې هغه ځوانه انرژي یې هم له ځان سره یوړه چې د افغانستان د یوې څنډې د آبادۍ لپاره ترې ګټه پورته کېدای شوای. مخکې خو ما یو تمدیدي ویزې لپاره یو اپلای لري، یو قانوني سند مې لري. دا داسې وخت راغی چې زه پاکستان ته په غیر قانوني توګه راننوتم او هغه هم د ډېرو غټو پیسو په مقابل کې چې یو نهاد یو بنسټ ته دغه زما د افغانستان نه د ایستلو پیسې ورکړې او ډېرې غټې پیسې وې، شاوخوا یعنې $1000. اگر چې له خپل وطن نه، له خپلو خلکو نه، له خپلې کورنۍ نه لرې شو، خو دلته د یو نوي ژوند لپاره، د یو امن ژوند لپاره، د یو خوندي ژوند لپاره چې څوک درته ووایي چې ته څه کوې او ستا پر کار، ستا پر ژبه، ستا پر ازادۍ، ستا د ژوند کولو پر طرز هیڅ باندې بندیز نشته او یو په ټوله کې یو انساني ژوند برخمن یو. نو په دې ټولنه کې د یو نوي ژوند لپاره خوشحاله یم چې دلته یم. خپه هم یم، خپه په دې یم چې له خپلې کورنۍ نه لرې یم، له خپل وطن نه لرې یم. ځوان یم، هغه انرژي چې زما دلته مصرفېږي کاشکې په افغانستان کې مصرف شوی. خو خوشحاله په دې یم چې حداقل ومې کړی شول چې خپل اولادونه، خپل 2 زامن، مېرمن یوې داسې ټولنې ته راولم چې دلته د زده کړو، د کار، د ازادۍ حق ته لاسرسی ولري.